د پاکستان او افغانستان اړیکې څنګه ولې خرابې شوې او په اړه یې خانجان الیکوزي څه ویلي دي او افغان تجارانو څومره تاوان کړی دی. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. الیکوزی: پاکستان سره د تجارتي لارو بندېدو په افغانستان کې ستونزې زیاتې کړې دي. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان ډیری ترانزیتي لارې له تیرو 3 ورځو راهیسې لا هم بندې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یوه مشر خانجان الیکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د لارو له بندېدو سره دواړو خواو ته سلګونه لارۍ بندې پاتې دي او افغان سوداګر د زرګونو ډالرو تاوان ګالي. الیکوزي زیاته کړه د تورخم لاره لا نه ده خلاصه، پر دې سربیره د ډنډې پټان لاره هم بنده شوه او د انګورو اډې لاره خو لا پخوا بنده وه. همداراز د چمن لاره له 3 میاشتو راهیسې بنده ده او یوازې د غلام له لارې یو څه موټر راځي. تر اوسه له دواړو لورو هیڅ اقدام نه دی شوی او زرګونه لارۍ دواړو خواو ته ولاړې دي. پاکستاني چارواکو د شنبې په ورځ له افغان چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو غوښتنو وروسته د تورخم لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ وتړله. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ او له پاکستاني ټرک چلوونکو څخه یې د پاسپورټ او ویزو غوښتنه وکړه. د یوې پخوانۍ موافقې له مخې هغو چلوونکو چې له افغانستان څخه پر تورخم خیبر پښتونخوا ته اوښتل تر پېښوره پورې بې ویزې او پاسپورټ تګ راتګ کاوه او پاکستاني چلوونکو هم کولی شول چې په ورته شرایطو تر جلال آباد ته ولاړ شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې مخکې هم څو ځلې بندې شوي او بیا خلاصې شوي، خو معلومه نه ده چې دا ځل به دا لارې کله خلاصې شي.